مسلمان په مسلمان باندې بل حق هغه رد السلام على اخيك المسلم، پرور مسلمان باندې داغه د سلام جواب ردول، اغله د سلام جواب ورکول. کله چې هغه ته باندې سلام واچي د سلام جواب ورکول دا فرض او واجب دی. چې کله انسان باندې سلام واچول شو دا جواب ورنکي او د سلام اوریدلې دی سمانع موجود نه دی، دا په دې سلام نه ردولو باندې او جواب نه ورکولو باندې ګناهګار دی. توبه په د باندې واجب ده او فرض ده. کبیره ګناه ده وکړله، د الله رب العالمین نه فرمانی ته راتګ وکړه. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی واذا حییتم بتحیه، کله چې تاسو باندې سلام واچول شي او سلام د ایمان والاو د طرف نه تا ته سلام وکړی شي، وی فحیو باحسن منها، تاسو جواب ورکړئ په ډیر غوره او افضل د دغې. هغه در باندې سلام اچولی دی السلام علیکم، ته ورته جواب ورکړه وعلیکم السلام ورحمة الله. هغه در باندې سلام اچولی السلام علیکم ورحمة الله، ته ورله جواب ورکړه وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. الله عز وجل فرمایي که چرته احسن او غوره طریقې سره جواب نشي ورکولی نو عیني هغه چې در باندې کوم سلام اچولی دی هغه خو ته رد که، هغه شان جواب خو له ورکه. هغه در باندې سلام اچولی السلام علیکم ورحمة الله، ته ورته جواب ورکه وعلیکم السلام ورحمة الله. دا د ایمان ولو حق دی. الله عز وجل قرآن کې په دې باندې امر کړی دی. ګوره ډېر کله یو سړی دی ته په هغې باندې سلام اچې خو هغه ستا سلام ناخلی، جواب ورته نه ورکوي. په دې کې بعضې خلک رالګي وایي که په دې باندې سلام واچوم هسې جواب نه ورکوي فلهذا سلام ورباندې نه اچوم. دا غلطه فتوا ده او دا غلطه مسله ده. یو سړی چې تا ته د سلام جواب نه درکوي ستا مسؤلیت دا دی چې دا د مسلمان رور دی سلام ورباندې واچوه. دا چې هغې نه رد کوي دا د هغه جرم دی، دا ګناهګار دی، د الله رب العالمین نافرمان دی او دا د توبه وباسي او د دې مسلمان حق دی هغه ته ادا کړي. ستا خپل مسؤلیت دی چې ته د هغې ادا کوونکی جوړ شه او د هغې مسلمان چې تا ورباندې سلام واچو خپل مسؤلیت دی، هغه به تا له جواب درکوي چې درله درې نه کو تا خپل مسؤلیت ادا کو او په هغه باندې د هغه مسؤلیت پاتې شو. مسلمان به نه پرېږدي د سلام د اچولو نه به نه لرې باسي، د هغې نه به نه لرې کوي، بلکې دا ستا مسؤلیت دی چې سلام ورباندې واچوه او رد په هغه باندې واجب او ضرور دی. که چېرته ته یو مسلمان در باندې سلام واچوي او جواب له ور نه کړي نو ډېر غوره مخلوق ملک مقرب هغې له جواب ورکوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه نقل دی ان السلام اسم من اسماء الله وضعه الله في الارض، یقینا دا السلام نوم دی د الله عز وجل د نومونو نه او الله رب العالمین دا کې خود دی او دای نازل کړی دی په دې ځمکه کې. فافشوه بینکم، په خپل منځ کې عام کړئ، دا په خپل منځ کې خور کړئ شي د الله رب العالمین نوم السلام خلق وپېژني. وایي ان الرجل اذا سلم على قوم، یو سړی چې په یو قوم باندې تیریږي او سلام ورباندې واچوي وایي كانت له عليهم فضل درجه، وایي د ده دپاره په هغې باندې فضیلت د درجې دی. وایي وجه دا ده دې مسلمان هغوی ته د الله رب العالمین نوم السلام وریاد کړه، دا په هغوی باندې غوره دی، دا په هغوی باندې افضل دی ځکه چې ده ورته د الله رب العالمین نوم وریاد. وایي وان لم يرد عليه، که چېرته دې قوم باندې سلام واچوه او ده وله جواب ورنه کړه ويرد عليه من هو خير منه واطيب، ويدلره د سلام جواب ورکي هغه څوک چې هغه د دې قوم نه غوره دی، هغه ډیر ښکلی او ډیر مزیدار دی چې هغه په نورو روایتونو کې راغلي هغه ملک دی، ملائکان د الله عز وجل د لوري نه دې لره جواب ورکي. د الله رب العالمین په نسبت د سلام دومره قدر دی چې ته په یو مسلمان واچې او هغه دله جواب درنه کړي نو الله رب العالمین د ملک په ذریعه باندې تعالی جواب درکوي. سلام اچول او د هغې ردول او د هغې جواب ورکول ضروري دی او لازم دی، خاصتا په حق د هغې چا کې د سلام رد او د هغې جواب چې هغه په لارو د مسلمانانو کې ناست دی. مسلمانانو په ده باندې لار ده او هغه ورباندې ورتېرېږي او دا په دغه ځای کې وجود لري، لکه دکانونو کې مؤمنان ناست دي، تاجران، کاروباریان، په
پلارو کې نور سوداګانې لګولې دي او ایمان والا په هغه باندې تیریږي ایمان والا په ده باندې سلام اچي او په ده لازمه ده چې هغې له به جواب ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ملګرو ته ویلي وی اعطوا الطریق حقه لارې ته د لارې حق ادا کوي کله چې تاسو په لارو کې کینئ صحابه کرامو فرمایلی د الله پیغمبر وما حق الطریق علینا په مونږ باندې د لارې څه حق دی چې مونږ د لارې حق ادا کوو زمونږ دین داسې دین دی چې د هر څیز حقوق پکې معلوم دي بې حقوقه او بې مسؤلیته او بې وظایفو دین نه دی دې کې وظایف دي او مسؤلیتونه دي او حقوق دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ وایي غض البصر د لارې حق دا دی چې خپل نظر د ټیټ وساته د نظر د حفاظت وکړه د نظر د ساتنه وکړه په دې لاره باندې چې کومې زنانه تېرېږي دې ته مه ګوره په دې زمانه کې د ډېرو دکاندارانو د ډېرو هغه خلقو چې په دې کوڅو کې ولاړ وي او ناست وي عادت دا دی چې زنانه کله په دې کوڅه کې تېرېږي او په دې لاره باندې تېرېږي چې د نظر یې پناه شوي نه وي نو دا ته نظر نه ښکته کوي وایي که ده ته امر دا شوی دی چې ښځه دې لیدله نو ورته ګوره تر څو چې پناه شوي نه وي هلکه تا ته دین امر دا کړی دی چې ښځه دې لیدله نظر ترې نه ښکته کوه ورته مه ګوره خپل نظر د حفاظت وکړه بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وکف الاذى او د لارې او د دکاندارۍ او د تجارت حق دا دی چې ته د خلقو نه خپل ضررونه بند که ورد السلام او کله چې در باندې سلام واچول شي د هغې جواب ورکه والامر بالمعروف او خلقو ته په نیکیو باندې امر وکړه ستا خواله خلق درځي خلق په دې لاره باندې تېرېږي هغوی منکرات کوي د الله نافرماني کوي هغوی ودروه هغې ته د خیر خبره وکړه والنهي عن المنکر او خلق د منکراتو نه منع که په دې دکاندارۍ کې دکان کې ناست دی دنیا هم ګټي حلالې پیسې هم ګټي او د دین خدمت هم کې او د دین کار هم کې د لارې حق چې کله ته ادا کړې په دکان کې لوی عابد درنه جوړ شه لوی غټ مسلمان درنه جوړ شه سلام اچول او د سلام ردول دا ډیره لویه صدقه ده او ډیر لوی خیرات دی لوی انفاق دی چې انسان یې کوي ابو هريره رضی الله عنه نقل موقوفا او دا روایت مرفوعا نقل لی هغه فرمایي ابخل الناس من بخل بالسلام وی ډیر بخیل د خلقونه هغه څوک دی چې هغه په سلام باندې بخل کوي د سلام په اچولو بخل کوي او د سلام په جواب باندې بخل کوي وی دا په خلقو کې ډیر غټ بخیل دی معلومیږي دا چې غټ منفق او غټ صدقې او خیرات والا هغه څوک دی چې هغه سلامونه خوري سلامونه ایمان والاو باندې اچوي د سلام کلمه د په خوله کې پرته ده چې کله مسلمان وګوري غیر اختیاري د دې د خولې نه راوځي دا علامه د دې ده چې د دې سړي د زړه ته ایمان ښکته شوی دی اسلام ورته ښکته شوی دی ایمان والا په ده باندې خواږه لګېږي د ایمان والا سره محبت او مینه ده ځکه د سلامتیا او د امن کلمات د هغې په رابطه باندې استعمالوي بیا ابو هريره رضی الله عنه فرمایل وی واعجز الناس من عجز بالدعاء وی ډیر کمزور د خلقونه هغه سړی دی چې هغه د دعا نه عاجزه کیږي په دعا باندې کوم بیل او پیسې نه راځي په انسان باندې دومره وخت په هغې باندې نه خرچ کیږي او دومره زحمت او تکلیف انسان ته نه ورکوي ستړیا پکې نشته دی په هر ځای کې ته دعا کولی شي وقت دی ور باندې نه خرابېږي خو هغه سړی وایي ډېر کمزوری دی چې هغه د دعا د کولو نه عاجزه شه دعاګانې باید ایمان والا ډېرې وغواړي دا ډېر لوی قوت دی ډېر لوی طاقت دی چې انسان دعا کوونکی جوړ شي او د الله رب العالمین نه خپل حاجتونه غواړي نو ابو هريره رضی الله عنه په دې کې په لویو بخیلانو کې هغه شخص ذکر کو چې د سلام په اچولو او د سلام پر ردولو باندې دا بخل کوي دا غټ بخیل دی موږ او تاسې باید ځان په غټو بخیلانو کې رانولو ځان په هغې چا کې راولو چې هغوی د لوی انفاق والا دي د لوی صدقې والا دي او د لوی خیرات والا دي د مسلمان حق په تا باندې دا دی چې سلام در باندې کله واچوي په مینه او په محبت باندې هغې ته جواب ورکړه چې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته بعضو روایتو کې راغلي دي سیدي ومغفرته او د الله د طرف نه دې په تا باندې مغفرت هم وي دا دعا چې کله زه تا ته کوم او ته ما ته کې الله رب العالمین به موږ له سلامتیا نه راکوي الله به موږ له رحمتونه نه راکوي الله به برکتونه نه راکوي الله به مغفرت نه را نصیب کوي دغه به خامخا الله عز وجل موږ ته را نصیب کوي چې کله د یو مؤمن خوله لمده ده په دې دعا باندې دپاره د بل مؤمن یو بل ته دعاګانې وکوي یو بل ته سلامونه رد کوي